دا د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند سیمه ده. دلته د انګورو باغوانان د خپلو باغونو له حاصلاتو خوښ برېښي. سږکال د کندهار ولایت د انګورو باغونه د ښه حاصلاتو درلودونکي دي. که څه هم په یاد ولایت کې د اوبو کمښت جدي ستونزه ده، خو بیا هم د باغونو څښتنانو دغه حاصلات ورسول. د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ دغه د باغونو څښتنان د افغانستان اسلامي امارت څخه د انګورو د ښه مارکیټ او صادراتو په برخه کې مرسته غواړي، ترڅو یاد حاصلات په ښه قیمت او لوړ کیفیت نورو هیوادونو ته صادر سي. کوم انګور چې تاسې وینئ دا تور انګور نومیږي. اکثره صادرات یې هندوستان هیواد ته ترسره کیږي چې هلته له دغو انګورو څخه د درملو په جوړولو او نورو برخو کې ګټه اخیستل کیږي، او د نورو انګورو په پرتله قیمت هم زیات لوړ دی. د کندهار ولایت په زیاتره ولسوالیو کې د انګورو حاصلات ترلاسه کیږي چې له دې پلوه کندهار د انګورو په صادرولو کې د افغانستان په سطحه لوی نوم لري. همدارنګه دا د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلې بند دی چې د تیرو کلونو په پرتله یې اوبه کمې سوي دي او اوبه یې مخ پر ښکته کېدو روانې دي. په هیواد کې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله د دغه بند اوبه د موقت وخت لپاره زیاتې سوي دي. دا چې دا اوبه د وروستیو سیلابونو او ورښتونو څخه ترلاسه سوي نو ځکه خړې او د استفادې وړ نه دي. د کندهار ولایت اکثره میلهوال د میلو په ورځو کې دغه بند ته راځي ترڅو له دغه بند څخه لیدنه وکړي. دغه سیمه شنه ښکاري، د ونو او درختو درلودونکې سیمه ده. دغه سیمه کې یو وړوکی باغ هم و چې د حکومت له بې پروایي او د خلکو له ناپوهۍ څخه وسوځېده. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه او وخت په وخت معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پرس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.